د ځمکې په دې مخ قمقل قوم څوک دی؟ ملحدین دي، دهریه. وی د دنیا وی دماکوش و پیدا شو او د دې څوک پیدا کوونکی نشي. اوس پښتنو کې هم دا مسلې راوتې دي، کوم چې انګریزانو ملکونو ته تللي دي هغو هم پکې اوس بس دا کیسې کوي. وی جي دماکوش وشو، څه پیدا شو؟ دنیا. امام ابو حنیفه رحمه الله خوا ته راغلي بس ملحدین، د هغه سره یې مناظره کوله د خالق په باره کې. ما هغه ورته ویل صحیح ده مناظره به کوو خو بس یو کیسې ډېر په سوچ کې اچولی یم. ورته څه کیسه ده؟ وایي دا دلته بله ورځ دغه ځای کې اخوا وي دریاب دی یا سیند دی او په هغې کې چې دی یو کښتۍ وه او هغه کښتۍ په خپله جوړه شوه او دا لرګي را جمع شو، بیا ورته هغه د سیند په غاړه یا د دریاب په غاړه کښتۍ ولاړه وه، هغه سامان ورته ور وختو. یو بیا په خپله هغه بلې غاړې لاړه، یو هلته هغه سامان ترې کوش وي، بیا دې طرف ته راغله. یو دغه قصه کې سوچ کړو. هغه ورته وایي دا ته پر څه سر شوی؟ کښتۍ جوړه شوه، سامان ور وختو، سامان را کوش شو. هغوی به زما خبر وشو. وایي څنګه؟ وایي د کښتۍ په باره کې یې نه منې، دومره غټه دنیا باره کې یې منې. دا شپه ورځ په دې اندازه، دا ښایسته انسانان، دا مخلوق د الله، دا مرګ، دا ژوند، دا بیماري، دا روغ صحت، دا یخ، دا جمع، دا خوشحالي، دا راحت او دا هر څه هسې روان دي. معمولي کښتۍ باره کې ته نه منې چې هغې ته سامان په خپله وختو او په خپله دې کوشو، او دنیا باره کې ته څه وایې دا وایې بس دا دقه شان روان دی نظام، د دې څوک نشته. ها وی جی دماکو شوه، هر څه پیدا شو او څه وایي غټه مناظره په څه کې کوي. زما انشاءالله اراده ده دې ته نږدې وخت کې د دې ملحدینو باره کې زه سلسله وار یو هفته دوه مسلسل نور درسونه وبند کړو، د دې ملحدینو شبهې او حقایق به بیانوو. ټول زور یې دې دپاره لګولی دی موږ اصل شادوګان یو. اوس دا عجیبه مخلوق نه دی، لکه مناظره او زور یې په څه ورکړی دی؟ وی انسان اصل کې څه دی؟ شادو دی. نو شادو چې ترقي وکړه نو څه شی ته جوړ شو؟ انسان. په دې زور لګېدلی. ما سره یو پیر یو ورځ یو کس رابطه کړې وه، ډېر په ادب کې خبرې کولې، دا صفت پکې ښه و او تاسو څنګه ښه، بس یو څو خبرو کې تا سره بحث کړو. ما ته پته ولګېدې چې ده سره شبهې د الحاد دي. نو بس شروع یې دې ځای نه وکړه چې انسان ارتقا څنګه کړې، ده ترقي څنګه کړې انسان. نو ما یې شروع کړه ته خپله خبره څنګه کړې؟ وایي دا اصل کې شادوګان دي. یعنی اهم پوینټ د دوی سره د بحث صداقت دا دی چې موږ شادوګان یو، بیا موږ ترقي کړې ده. نا خبرو کې ورته ما ووایي ما یې د الله بنده، ته ولې دې خبرې پورې نښتې چې ځان شادو ثابتې؟ لکه دومره ښایسته مخلوق ته الله پیدا کړی، اشرف المخلوقات یې پیدا کړی، عقل یې در کړی دی، او ته دقه زور دی لګولی چې زه شادو وم او زما پلار هم شادو او زما نیکه هم شادو. ته کم منطق ته بیانوې، کومه فلسفه بیانوې؟ نو بیا ډېرې اعتراضات په دوی باندې کېدی شي، د ځان له یو باب دی. لکه اوس زموږ د دماغو ته وګوره، د انسان د دماغو ته وګوره او د انسان د دماغو اندازه ولګوئ چې د دنیا څومره ترقي کړې ده. دا د الله توفیق نه بعد د چا کار دی؟ انسان کار دی. نو انسان تکړه دی که دا ټکنالوژي تکړه ده؟ ټکنالوژي تکړه ده؟ انسان تکړه دی. ځکه چې ټکنالوژي د انسان ماتحت ده، کله یې ختمولی هم شي او کله پکې ترقي پیدا کوي. ترقي پخوا به موبایل یې غټې وي، بیا وړې شوې، بیا سمارټ شوې، بیا ټچ والی شوې، دا ټولې ګوتې پکې څوک وایي؟ انسان وایي. انسان یې د څه په زور وایي؟ عقل. عقل ولې چا ورکړی؟ الله. اوس عجیبه دا ده چې د دې انسان د عقل په دماغه پیدا شوی دی.
خانو بیا ده ته دا ووایه وایه پرون بازار ته لاړم یو دوکان ته کمپیوټر له نو ښه کمپیوټر مې وغوښتو یو به دماکه وشو کمپیوټر تیار و او هغه مې کور ته راوړ نو تا ته به ووایي دا تسې ګډې وډې په دماکې سره کمپیوټر یې پیدا کېږي نو ورته وایه کمعقل خو ته هغه کم انسان چې دا کمپیوټر جوړ کړی دی او دومره اوچت دماغ دی د هغه دماغ ته به دماکه پیدا کړې او هغه کمپیوټر چې د انسان پیدا کړی دی او ته نه منې چې په خپله پیدا شي د هغې باره کې نه منې تضاد نه دی ټکراو دی که او داسې بې راګیر که په ډېرو خبرو کې راګیرولی شي په ډېرو خبرو کې وایي داسې پروت وم اوده ومه سر خوا کې مې دماکه وشو چې موږ ته یو دغه آیفون 14 پروت وه بس دغه شی تا ته به وایي ته څه لیونی شوی دماغو کې دې ډش شوی دی چې په دماکو سره آیفون یې جوړېدی خو د خلکو مزې وي هر چا سر خوا کې به دماکه کېدی او آیفون به پروت دلیل دی په دې باندې چې دا قوم په یو توره ګمراهۍ کې پروت دی خبره مې دې پورې کوله چې دا دومره ښایسته نظام چې روان دی نو د دې څوک خالق شتي یو بانډچي نه چا تپوس وکړو یو بدونه دا مشهوره وینا سلفو په وخت کې وی خپل رب دې څنګه پېژندلی دی وی د دې اسمانونو نه د دې ځمکو نه د دې غرونو نه او بیا دا خبره وکړه وی د قدم اثر دلیل دی په دې باندې چې په دې لاره څوک تللی دی او د څاروو پچې او غشان دلیل دی په دې باندې چې په دې لاره باندې څاروي تلي دي د هرې خبرې یو دلیل نو دا دومره غټ اسمانونه دا دومره غټه ځمکه دا دومره ناشنا مخلوقات دلیل په دې نه دی چې د دې څوک خالق شتي بانډچي دا خبره وکړه او دی به چې دی وایي زه چې اکسفورډ کې سبق وایم او زه چې برطانیه کې یم او زه چې روس کې یم ستا روس او ستا د برطانیې سبق او ستا اکسفورډ ته لا په دې خبره اوسه پورې پوه نه کړې چې دا دومره ګټه دنیا بغیر د خالق نه څنګه پیدا کېږي ډاکټرۍ ته به دې پوه نه کړې انجینرۍ ته به دې پوه نه کړې نو دماغ دې بیا خپو کې پراته دي استعمال کړي دي نه هغه بانډچي چې نه اکسفورډ ته تللی او نه د برطانیې په یونیورسټۍ کې او نه د روس او نه د بل او نه د بل په یونیورسټۍ کې هغه وایي دا هر څه دلیل دی په څه خبره باندې که نه چې خالق شتي او دا ټول مني یعنی سبحان الله دا دهریه او دا ملحد دا د نصراني نم نیچ دی دا د هندو نم نیچ دی دا د یهودي نم لاندې دی ولې هغوی خو خالق مني که نه جدا مسله ده چې شرک کوي او کفر کوي او په رسالت کې ورسره اختلاف دی خو دا مني چې یو رب شتي رب ګوره ټول مني نو دې د هغو نه بیا بدتر شو که الله دې د دې فتنې نه زموږ دا خلک په امن او امان کې ساتي نن سبا دا فتنه ډېره شوې ده احتیاط ډېر کوي او دوی دا شبهې داسې طریقې سره پیش کوي چې یعنی خصوصا د عوامو ته او یا هغه خلکو ته چې هغه د انګریزانو په دې ملکونو کې پاتې شوي که نه او د دې دین نه لرې شوي نو هغه هسې د دین نه لرې دی یو څو شبهې ورته پیش کوي د دین نه ښه لرې کړي والعیاذ بالله